بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا موږ نه دي پیدا کړی اسمان او ځمکه او ما بین د اسمان او ځمکې باطل ذالک دا باطل پیدا کول ظن الذين كفروا ګمان دي او خلکو د چې کافران دي کافر دا خیال ده چې دنیا پیدا ده د خوراکو د چکاکو د خواهشاتو لپاره څه نور مقصد نشته د حیوان په شکل ژوندګي کوي او جنت او دوزخ ته بندوبست نه کوي فويل للذين كفروا هلاکت هغه کسانو لره چې کافران شوي دي من النار د اور نه ولې عباس دي معلومه لپاره پیدا دي یو طرف ته مسلمان د ټول ژوندګي په طاعت او عبادت ما کې تیری بل طرف ته کافر د ټول عمر د ما په دښمنۍ کې تیری په دنیا کې خو جهنم او جنت نشته چې مخکې یې وارتیرو نو قیامت به نه راځي په قیامت کې به بیا دا نظر جدا کیږي وم تاسو یو ایه المجرمون ځای به نه راځي ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات اي وبګرځو موږ هغه کسان چې ایمان راوړل او نیک عمل کړل کل مفسدين في الارض که هغه خلک چې فساد کوونکي دي په دغه ځکه کې نه دا دواړه نه ګرځو د سیو برابر په دنیا کې خو برابر دي نو آخرت کې دي امتیاز ده ام نجعل المتقين كالفجار اي وبګرځو موږ پرهیزګار خلک په شان دي بدکارانو باندې نه دا نه ګرځو کتاب دا قرآن عظیم شان کتاب دا انزلناه الیک چې موږ نازل کړی د تا ته مبارک ډیر برکتناک ده لیدبروا آیاته د دې لپاره نازل کړی چې دې فکر وکړي په آیاتو د قرآن عظیم شان کې ولیتذکر اولو الالباب او د دې لپاره چې پند واخلي هغه خاوندان د صاف او عقل او چیتنا د داوود علیه السلام قصه ووهبنا لداود سليمان موږ وباکو داوود علیه السلام ته سليمان علیه السلام نعم العبد چې ډیر ښه بنده و انه اواب بشک ډیر رجوع کوونکی الله تعالی او مخکې موږ تصویري او ورثه سليمان چې داوود علیه السلام د دنیا نه لا سلطنت نبوت علم ارته سليمان علیه السلام ته پاتې شو او داوود علیه السلام زر او خان آسان د جهاد لپاره ساتل دا ټول سليمان علیه السلام ته پاتې شو سليمان علیه السلام وختونه وکړه تاسو راوړئ هغه آسان چې زه یې وګورم دا څنګه آسان دي ماسپښین نه بعد دلته ورته ولاړ ده د آسان راځي او ګوري زر آسان چې تېرېده د مازدیګر لمر تر ولوېده لمونځ قضا شو چې په دنیا سړی مشغول شي عبادت ته پاتې شي ده چې پام شو چې دغه آسانو د وجې نه امان یو لمونځ قضا شو آینده به بیا پېښېږي نو ویل بېرته یې راوګرځوئ چې راوګرځوه دغه آسانو د حلالېدن حکم یې وکړه ظاهره ویل غړۍ ته پښو ته خو حلالېدن صدقه یې کړه ټول فقراو ته او غوښې خوړل د آسانو په ادیانو سابقو کې خو اتفاقي جایز و بلا کراهیت په موږ په دین کې هم دا نور ائمه د موږ د صاحبینو په شمول امام یوسف سي امام احمد سي په شمول د آس غوښې پاکې بلا کراهیت دي اما د امام صاحب خپل فتوا دا راغلی ده چې غوښه پاکه ده خو مکروه ده حالات جهاد بیا د جهاد اسباب کمیږي نو د صدقې او د خیرات په شکل حلال کړه د خدای د رضا لپاره ټول دنیا صدقه کړه چې بل واره دغه دنیا ما د عبادت نه غافل نه کی الله په عوض کې د اکرام وکړه چې د آس په ځای هوا ورته مسخره کړه په زرګونو انسانان به په دایو میز کې نه ولو باته په حکم شو میز به پورته کړ اذ عرض عليه بالعشي کله چې عرض کړی شو وړاندې کړی شو په د باندې د ورځې په اخره حصہ کې چې د ماسپښین نه بعد چې شی ورته وړاندې کړی شو الصافنات الجياد هغه ګړندي تیز رفتاره کړه آسان چې د دوی یوه علامه وایدا ده چې دا ښه آس چې وایي درې نو درې پښې په مځکه پوره لګوي دا د یوې پښې د نوک داسې صرف لګوي دا ښه لکه ګوډه باندې داسې نیسي داسې آسان و فقال دوی ویل اني احببت حب الخیر ما غوره کړه مینه د آسانو تر دې چې زه غافله کړم عن ذکر ربي د ذکر د رب خپل نه حتی طوالت بالحجاب تر دې چې لمر پټ شو په پرده باندې مازدیګر لمونځ رانه قضا شو ردوها علیه بېرته راوګرځوئ دغه آسان په ما باندې فتفقه شروع یې وکړه مسحا په ویلو سره بسوق والاعناق په پنډیو او په غاړو باندې
دا اسان ټول حلال کړه خیرات کړه. ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم انار. امتحانات په اچ راغلي. سليمان علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام شپېته نوي سل ودو په لحاظ خبره راغلې ده. یوه شپه یې وویلې نن شپه به زه په دا ټولو بیبیانو ګرځم، جمعه به ورسره کم او هر یو به شهسوار مجاهد زوی زېږوي، ځکه خو ده خو د جهاد پیشه وه. ملایکې ورته ویلې انشاءالله ووایه، ده په خوله انشاءالله ونه ویلې. د ټولو بیبیانو سره یې جمعه وکړه، یوه ښځه حامله شوه، دا نور یوه هم نه شوه حامله. او هغې چې بیا هغه د اولاد پیدا کېدنو موده راتله، موده نه شو پوره، د هغه نه مخکې سقطه ویې غورځوه، هغه یې راوړ، هغه قابلې کرسۍ باندې ورته کېږده چې هغه یو امید و، هغه هم داسې شو. حضرت نبی علیه السلام یې که ده انشاءالله ویلې وای نو دا سلو سره بیبیانو به یې شهسوار زمن زېږولي وو. شپېته و سلو کې خبره تطبیق داسې کوي چې شپېته نکاح والا ښځې وې، دا نورې مینځې وې. نو څوک هغه اصلي د نکاح ښځې ذکر کوي، څوک یې دلته په حدیث مبارکو کې آیت کې خو نور تفصیل نشته، لنډه خبر ده. حدیث مبارک کې چې دغه تشریح کړی چې ده وویلې چې زه به دا د ټولو ښځو سره نن شپه جمع کړم او بیا به ټول شهسوار زېږوي. د دغه حدیث نه بعضې خلکو انکار کړی، لکه خپل مودودي او تعبیر کړی وای دا حدیث موضوعي ده. ولې دا عقل مني چې یو انسان په یوه شپه چې هغه کم عدد د شپېته چې سلم نه وي، د شپېتو ودو سره یو سړی په یوه شپه باندې جمع کړی شي، چې لس ګنټې شپه یې مثلا په ګنټه کې به د شپږو ښځو سره جمع کوي، د ګنټه کې به د شپږو ښځو سره، نو لکه ټوله شپه به ځاتې لګیا په جمعه ده، د چا په وس پوره ده. نو دی وایي چې دا حدیث موضوع دی، خو ډېره د افسوس خبره ده. دا حدیث مبارک په بخاري شریف کې څو ځای راغلی، مسلم شریف کې راغلی، نورو صحیحستو کې راغلی. په یوه ځای کې یوه محدث د سند د ذوب خبره هم نه ده کړې، موضوعي خو څه کوي، د ذوب هم نه ده کړې. نو دلته جواب اصل مهم شی دا ده، دغته وګورئ. وایي دا د نبي کارونه خارق العادت، دغته څه وایي؟ معجزه. معجزه دی مني که نه مني؟ چې په یوه شپه تر لامکانه ځي او بېرته راځي، جنتونه، دوزخونه، اسمانونه او مځکې ټول بیت المقدس ټول ویني، ګرځي، دا مني که نه مني؟ دا خو وایي څه کوي؟ وایي اولیاء کرامت په کم وخت کې دومره شی تر صادر شي چې بل څوک یې په کلو نشي کولی، دنه په کم وخت کې صادر شي. شاهنشاه کشمیري صاحب وایي چې یو د زمانې اوږدوالی ده، یو د زمانې پلنوالی ده. عام خلک په دا اوږدوالي کې کارونه کوي. نو دغه مځکې نه تر دغه مځکه چې مثلا دی مزل کوي په یوه ګنټه کې 80 منټه کې، خو ولي په یو منټ کې کوي. دلته دغه یو منټ لکه 80 منټه شي، دا یو منټ کې دومره وسعت ورته راشي چې اولینه داسې صادریږي چې د ګنټې شی مثلا په ملت کې صادریږي، ګنټې شی نه، د میاشتو شی. موږ د اولیاء واقعات وګورو، دا موږ خپل حسامي د بعضې تعلیق الحمید دغه حاشیو کې وګورو چې په دغه ملتان کې د ماښام لمونځ کوه، د مکې معظمه کې د ماخوستن لمونځ کوه، داسې اولیاء تېر شوي. د ماښام نه تر ماخوستنه څومره وخت ده؟ ډېر نه ډېر 2 ګنټې، په باندې 2 ګنټې چې دا ډېر ځنډی لمونځ خو دومره ده. او د دغه مځکې نه تر یو ځای پورې د څو میاشتو مزل ده، دا د څو میاشتو مزل دی په دومره کم وخت کې کوي. خو الله وایي چې زه یې پښې شم چې په ما رفتن کوي، زه یې لاس شم چې په ما نیول کوي، زه یې سترګې شم چې په ما لیدل کوي. دا حدیث خو به منو که نه؟ نو ولی ته خدای دومره قوت ورکوي، بیا نبي ته نه ورکوي؟
دا وایي د قاصر عقل چې څوک حاکم ګرځي په شریعت به ګمراه کېږي د مبتدعين خوارج او معتزله او دا چې دا ډېر شیانو نه منکر دي ګمراه دي خو وجه دا ده چې دوی عقل باندې اعتماد کوي چې دې عقل نشي درکولی نو دغه شي نه چې انکار کوي د برزخ د زندګي نه د فلسطورات تېرېدن نه د ټول د اعمالو نه د دغو ټولو شیانو نه دی انکار کوي موږ وازمې ولقد فتنا سلیمان موږ وازمې سلیمان علیه السلام والقینا علی کرسیه او موږ وغورځو په تخت د باندې جسدن یو جسد بلا روحه چې هغه د اولاد ده اخر تفسیر هم دغه د زدیانو کیسې به پسې الله وایي ثم انا بیا بیرته رجوع وکړه د الله تعالی طرف ته قال رب اغفر لي يا الله ما ته مغفرت وکړي وهب لي ملکا ما ته وبکړي داسې پاچاهي لا ينبغي لاحد چې نه مناسب اجاته من بعد وروسته تر ما انك انت الوهاب بېشکه ته چې بخښونکی د داسې حکومتونه یې حضرت نبي علیه السلام صحابه ته چې ماخستان پر لمانځه ولاړو د شپې عفریت من الجن لوی دیو دا سرسخته پیری راغی چې ایمان مونځ را خراب کړي راومېږي یو وارې مې ویل چې دا د جومات په مټه پورې وتړه چې سهار یې تاسې ټول ووینئ خو بیا د سلیمان علیه السلام دعا را په یاد شوه چې ده ویله چې ای الله ما ته داسې حکومت راکړي چې وروسته یې بیا څوک نه کوي نو خو ده خو پیریان هم تابع وو بیا به خلکو ته پیغ کې اشتباه پیدا شي کني نبي علیه السلام ته خو خدای د ټولو انبیاو کمالات ورکړي خو خلک به بیا دا خیال وکړي چې د سلیمان علیه السلام دعا نه ده قبوله شوې چې دا پیران بل څوک هم رانیوی شي فسخرنا له الريح مختبر کړو د سليمان عليه السلام ته باد تجري بامره چې چلیدو په حکم دې د باندې روحا النرم نرم حيث اصاب چیرته به چې د اراده وشوه یغه طرف ته بدلو وشياطين او مسخر کړو د شیطانان کل بنا ان ار جوړون کی بنا کون کی وغواص او ابو کی بدون کی چې جواهر به ورته راځه واخرین او تابع کړو سليمان عليه السلام ته نور سرکش شیطانان مقرنین په اسباب چې تړل شوی وو په زنجیرونو کې هاذا عطانا دا سلطنت دا مسخر کول دا د موږ ورکړه دا اوس نو دا ورکړه د موږ د تا ته مکړې پامنون تر چاته باندې احسان کوي د هر چا سره وکړه او امسک یا د خپل ځان سره دا قدرت وساته بغیر حسابې د حسابې ته نه پیټنه نشته د سړی کوشش شروع کی په عبادت او بندگی کې دا انسان الله تعالی ته طرف ته نږدې کیږي دا څو وخت مخکې چې بقره احمد صاحب موږ مدرسې ته راغلی بیان کوو نو بیا پیغه کې دا وی چې اخر مقام د تسخير راځي بیا خلک خدای درته مسخر الله دا تسخير خو دی الله تعالی په لاس کې ده د پلار باندې منی او د تا په منی د خپل امیر باندې منی د تا په منی ځکه ته چې الله ته تابع شي الله مخلوق ته تابع کی